د افغانستان اسلامي امارت په ټول قوت سره هڅه کوي ترڅو د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت او په ښه ډول رسیدنه وکړي چې اوس مهال د پاکستان هیواد څخه په جبري توګه د راستنو شوو هیوادوالو وضعیت ته د رسیدنې هغوی ته د سرپناه د خوراکي او روغتیایي توکو د برابرولو په موخه ګډې کمیټې جوړې شوې او پر کار یې پیل کړی دی. پر همدې بنسټ د مالیې وزارت اړوند د کابل مرکزي سیلو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ په تورخم کې میشت افغان کډوالو ته د وچې ډوډۍ برابرولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په ورځني ډول راستنو شویو کډوالو ته 10,000 وچه ډوډۍ برابروي. د انتقالاتو په بخش کې دا یو بخش وچه ډوډۍ ده، دا د مرکزي سیلو څخه الحمدلله د کمې ورځې څخه چې دا پروسه شروع شوې ده د هغې ورځې څخه تر دې ننه پورې موږ تقریبا په حدودو د هرې ورځې کې 10,000 ډوډۍ انتقالوو. الحمدلله دغه دولتي شرکت دې ته آمادګي لري چې په حدودو د 100,000 ډوډۍ کې د ورځې آمادګي ورته لرو چې په حدودو د 100,000 ډوډۍ کې د ورځې موږ هلته انتقال کړو تورخم ته. د مالیې وزارت د مرکزي سیلو رئیس زیاتوي چې د کډوالو د بشپړ ځای پر ځای کېدلو پورې به د کابل مرکزي سیلو له لوري دوی ته د وچې ډوډۍ برابرولو پروسه دوام ولري او همداراز هڅه کوي ترڅو کډوالو ته نور اړین خوراکي توکي هم برابر کړي. مرکزي سیلو څخه موږ 4 پایې داشونه انتقالي داشونه دا تورخم ته انتقال کړي دي، هلته مو ځای پر ځای کړي دي. نو سبا به انشاءالله د هغه ځای څخه هم موږ د ډوډۍ انتقالات هغه کم د مهاجرینو ته موږ انشاءالله انتقالات ولرو. د یادونې وړ ده چې کابل مرکزي سیلو د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د مالیې وزارت د رهبرۍ د هڅو په پایله کې فعاله شوه چې اوس مهال د غنمو د زیرمه کولو په لوړ کیفیت سره د اوړو د تولید د وچې ډوډۍ، ناشته، روټ، کیک او کلچو د پخولو په برخه کې فعالیت کوي او ترڅنګ په دغه سیلو کې له 400 څخه زیاتو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده.